الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه په دې پوهیږم چې موږ ټول په دې باندې بحث کوو په دې روژې مبارکې میاشت کې چې څنګه موږ روژه نیولی شو او بعضې خلک سوال لاندې هم راوړو څوک چې روژه نه نیسي. زه به انشاءالله یو لیست شریکم تاسو سره چې دا څلور کسان د روژې د نیولو نه الله سبحانه تعالی ورته اجازه ورکړې دوی که روژه هم نه نیسي نو خیر دی. په انګلیش کې ورته وایي exempted، نه پوهېږم چې په پښتو کې به څه ورته وایي. انشاءالله تاسو په میل پوه شوي یاستئ. یعنې دا څلور کسان که روژه ونه نیسي خیر دی. دا څوک دي؟ دا ډېر مهمه دی. او که ته د دې خلکو نه یې نو په ځان باندې ظلم مه کوه، ځکه چې اسلام یو بیلنس دین دی. دې کې کوم زبردستي نشته دی. لا اکراه فی الدین، دې کې زبردستي نشته دی. ځان باندې فشار مه راوړه، ځان په خپله مه وژنه، ځکه اسلام کې دا حرام دی. نو دی لیست ته متوجه شه انشاءالله دې څلور کسانو ته، او څنګ کې دغه لیست نورو ته هم ولېږه، دغه ویډیو تر څو پورې هغوی م وګوري چې هغوی په ځان باندې ظلم ونه کړي. دا ډېر مهمه دی. که څوک په ځان ظلم نه کوي، د چا ژوند ته بچ کوي، چاته ته خیر رسوي، نو الله تا ته هم اجر درکوي. دا هم د بخش یو عبادت دی. اولین دې لیست کې چې دي خورګانې دي. موږ په دې پوهېږو چې خورګانې میاشتنی تکلیف لري چې کومو ته منسس وایي. دوی هغه تکلیف په وخت کې د روژې چې ونه نیسي هیڅ مشکل نه دی. دوی د روژې نه اگزمپټ شوي دي، یعنې دوی د دې لیست نه وتي دي، د روژې د نیولو لیست نه وتي دي. خو خورګان دې په دې پوه شي چې کله هغه اصلي وینه ودرېږي دلته، که دوی پوهېږي خپله، نو بیا هغه نه بعد د خپل روژه ونیسي. که چېرته تاسو دا کوم منسس دا ودرېدل په ماښام کې، سبا ته روژه ونیسه. که شپې 2 بجې ودرېدل ته سبا ته روژه ونیسه. دا ته خپل غسل مه ډیلی کوه. بعضې خلک وي چې خپل غسل شاته کړي او شاته کړي، ځان ته دوکه ورکړي او الله ته هم دوکه نشي ورکولی. نو چې انشاءالله هغه ضروري رفع شوه، بیا چې کوم روژې د خوړلي دي هغه کولی شي بیا دوباره په یو سهولت وخت کې دوباره ونیسي. دا اول شخص دی، یعنی اول خلک دی په لیست کې چې الله سبحانه تعالی روژې نه اگزمپټ کړي دي. دویم شخص یا دویم خلک یا لیست هغه خلک دي چې کوم مریضان دي. ګورئ ورونو چې کله تاسو مریضان هستئ په ځان باندې ظلم مه کوئ، روژه مه نیسئ، ځکه الله تاسو اجازه درکړې ده، پیغمبر اجازه درکړې، بیا تاسو ولې ځان باندې ظلم کوئ؟ زه په دې پوهېږم دلته بعضې خلک دي بهانه کوي د مریضي. متاسفانه چې یو شخص سره په کابل کې مخامخ شوم، نو په روژې میاشت کې هغه روژه خوړله، نو ما ته ورور ته دا روژه ولې خوري؟ وایي زه شکر لرم. او په دې خبر نه و چې مخې ته د چای پیاله پرته ده او نیم پیاله په هغه کې شوګر و، یا نیم پیاله کې بوره وه. مې ته څنګه شکر لري چې دونه بوره خوري؟ نو دې نه معلومېدو واضح چې هغه سړي حق نه ویلی. نو ورونو که مریض یې او پوهېږي چې زه صحت مې خرابېږي، که دوا ونه خورم، که ځان د غور نه کوم، نور هم زه خرابېږم، نو بیا ته روژه مه نیسه او ته د خپل ځان غور کوه. بله مهم موضوع ده، بعضې خلک رواني تکلیف لري، بعضې خلک نور تکلیفونه لري. کوشش کوو چې یو مسلمان ډاکټر ته لاړ شي، خصوصا په غرب کې، په نورو ملکونو کې چې غیر مسلم دي. مسلمان ډاکټر چې مسلمان د روژې په ارزښت هم پوهېږي او ستا په مرضي ارزښت باندې هم پوهېږي، تر څو صحیح هدایت درکړي. ما یو کس یو ډاکټر ته ولېږو چې هغه سایکالوجسټ و، غیر مسلم. نو هغه کس وویل زه خاص خشوع، یعنې د خاص احساس نه کوم چې زه باید لمونځ وکړم. نو ډاکټر ته مه کوه لمونځ، ډاکټر ته مه کوه لمونځ، ځکه هغه لمونځ د ارزښت باندې نه پوهېدو ډاکټر، ځکه غیر مسلم و. نو بهتر ده چې یو مسلمان یو صحیح ډاکټر ته لاړ شي، تر څو پورې تاسو صحیح جواب درکړي او صحیح هدایت ته وکړي چې ته روژه ونیسئ که نه نیسئ. بل په همدې لیست کې، د همدې دویم لیست کې هغه خلک په سفر چې هم راځي. ورونو رسول صلی الله موږ ته ویلي چې دا کوم یعنی عدل نه دی، یا دا کوم تقوا نه ده تاسو په سفر کې روژه نیسئ، دا کوم رایچس نه دی، مه کوئ. سفر لرئ روژه مه نیسئ. اوس زه پوهېږم چې په نورستان او په بدخشان نورو ولایتونو کې سړک نه تللی ډېرو ځایونو پورې. تاسو کله په پښو ځئ پوهېږي چې زه تکلیفېږم، تږی کېږم، ته خپل روژه ماتولی شي، مشکل نه دی. بیا ته په دې تا ته اجازه هم لري تیاره کې ماته کړي، مشکل نه دی. لیکن که ته پوهېږي چې ما باندې هېڅ کوم تکلیف نه راځي، زه کولی شم چې روژه ونیسم، موټر کې اذکار وکړم یا بل سفر لرم، نو بیا لازمي ده ته روژه ماته کړي، خو لیکن کولی شي. نو په دې باندې ځان پوه کړه. انشاءالله کولی شي خپل یو نږدې چې کوم عالم دی، استاد دی، امام دی، هغه نه پوښتنه کوه زه دې ځای سفر لرم، آیا روژه ماتولی شم په لاره کې او که نه شم کولی. په درېیمه کټګري کې چې درېیم نمبر کې راځي، اوله کې ما ورته ویل خورګانې دي، دویم نمبر کې ما ورته ویل چې مریضان دي او څوک چې سفر کوي، دا دواړه دویم کې واچول. په درېیم کې هغه ورونه چې په یو حالت کې دي، مثلا بعضې ډاکټران دي یا بعضې سرجنان دي، سرجري کوي، د خلکو عملیاتونه کوي. که دوی پوهېږي که زه روژه یم نو زما فکر به صحیح نه وي، زما انرژي به صحیح نه وي، زه نشم کولی چې د یو مریض صحیح پوښتنه وکړم، صحیح غور وکړم، نو کولی شي دوی خپل روژه
ماته کی په ورځ باندې کوم دوی عملیات کوي کول شي بل روزه ته ونیسي یا بل ورځ مثال د ډیر وظیفې کې دی شي ما صرف د مثال د طب درکو خو لیکن ځان ته باندې مګوره که ته واقعا پوهیږي چې ستا روزه به بل انسان ژوند ته خطر رسوي یا مثال د ډیر مهم مسله د روزې نه ډیر مهمه ده نو بیا ته کول خپل روزه ماته کی خود کې هم باید یو عالم نه د یو امام نه پښتنه وکړي او د ان شاء الله دغه جواب واخلي. بل دلته څلورم هم خورګانې دي هغه خورګانې چې یا عملداري دي او یا ماشوم ته شیدې ورکوي دوی دا نه دی چې هر یو خور چې عملداره ده یا مثال ماشوم ته شیدې ورکوي باید روژه وخوري د هر خور کیس جدا دی دلته بعضې خورګان دي چې فزیکي قوي دي هغوی ضرورت نه چې خپل روژه وخوري څو پر خپل ماشوم ته تی ورکړي یا مثال خپل عملداري مخ ته ویسي که چیرته دغه ستا د ماشوم ته تکلیف وي ماشوم ته ستا کافي شیدې نه وي یا هغه تا نه وږی پاتې کېږي نو ته کولی شي خپل روژه وخوره او که یا مثال ته تکلیف وي عملدار یې او که روژه ونه خوري نو ته نور هم تکلیف کېږي بیا ته کولی شي خپل روژه وخوري او انشاءالله بیا پیسې ورکړي یا مثال چاته ډوډۍ ورکړي طعام نو الله سبحانه تعالی سورة البقره کې د موږ ته واضح کړي دي په 183 سورة آیتونه تاسو ولولئ دا به تاسو واضح شي خو زه دا وایم چې دا کیس ټول ته یو شی نه دی هر یو خور ته جدا دی همیشه د پر یو خور چې په ځان پوهیږي او مسلمانه ده ان شاء الله هغه پوهیږي چې زه ماته روژه څومره مهمه ده او دا هم پوهیږي چې ماته عملداري څومره مهمه ده او دا هم پوهیږي ماته ماشوم څومره مهمه دی نو دا خپله فیصله کوی شي که کومک لري ان شاء الله کولی شي خپل د کور مشرانو نه یا د علماو نه مشوره واخلي او که یا کولی شي زموږ اسلامي کال سنټر ته زنګ ووهي او میسج وکړي موږ اسلامي کال سنټر لرو په کابل کې دفتر لرو په دنیا په هر ملک تاسو واسطه په واتس اپ باندې وایبر ایمو باندې کولی شئ موږ خپل ډیل پښتنه راولېږئ او ان شاء الله موږ خوشاله تاسو اسلامي پښتنې جواب کوو نمبر لاندې لیکلی دی واخلئ موږ خپل پښتنه راولېږئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.